السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. په دې سیټ سره دا د یو بابا تصویر ښکاري. دا راته یو تقریبا اوس لږ ساعت کېږي چې یو ملګري راسټرنټ کو ډېر زیات فریاد به کوي د باباجي. د دې نه مخکې چې کوم نو روغ به جومات ته به راتو خپل. دې ملګري صرف دا سوال کړی چې دا بابا د اختر نه مخکې دلته په فالج یو اټیک راغلی دی، د هغې تر کبله دی چې کوم د تصویران تاسو ته ښکاري. ویډیو خو یې نه ده رالېږلې، او کوم چا چې رالېږل دا پټوان چې ماته چې کوم ملګري رالېږلي نو هغه د جومات امام دی. او د دې بابا صرف یو خواهش دا دی چې یاره زه دې په خپلو خپو خو نشم ګرځېدی، خو دومره شي چې یاره زه د تولان باندې خلک چې وایي یاره د په تولان باندې ګرځي، یعنې ځان ته یې ټوپې ښودی دی. تاسو چې څنګه کتی شئ دا معذور به تاسو کتلي چې یاره زیات تر چا کټکی ځان سره اخیستی وي وغیره مختلف قسمه زیات تر معذور داسې وي چې یاره څوک ورته ګاډۍ واخلي. نو ستاسو سره په دې سکرین چې کوم نمبر ښکاري د الله د رضا دپاره که څوک وسدس لري نو دا نمبر چې کوم دی د جومات امام دی، د نوخار سره زما چې څومره خیال تعلق ساتي دا جومات ته امام، او دا بابا چې کوم دی د امام مراتم دا وایي چې یاره که زما په وسدس کې نه دته به ما ډېر څه اخیستي وو. نو مونږ سوچ وکړو یاره زیات تر زموږ په معاشره کې داسې وي چې د جومات امام خو یو لاول کې دا وي چې قدر زیات نه وي. ډېر ملګري به دې خفه کېږي، ځکه مونږ سوچ وکړو که نه نو د جومات امام ته زیات څوک داسې توجه یا داسې د خرچ خوراک وغیره څه نه ورکوي، خو وختن په وختن چې د جومات کوم مناسب شوي د وخت سره سره هغه ورته ورکوي. نو د امام راته دا م وایي چې یاره که چې زما په وس کې نه دلته به ما یو ګاډۍ اخیستی ویلچیر چې کوم دی هغه ګاډۍ چې کوم دی چې یاره دا بابا صرف د تولان د ګرځېدو نه بچ شي، لکه ځان ته یې ټوپ دغ کړی دی په ټوپ باندې ګرځي، نو ډېره زیاته ګرانه زندګي ده. یو سوال به دا کوو یاره ټول ملګري ټول مسلمانان چې یاره الله تعالی دې د محتاجۍ د ژوند نه د متازۍ نه د دې نه د الله تعالی هر په نوم مسلمان وساتي، ځکه چې بل ته محتاج شوې، بل ته یعنې معذوره شوې، او بل ته بیا ستا حاجت راغی نو د دغې ژوند نه بیا مرګ ښه دی. نو ټول ملګرو د خواست دا دی، د ویډیو مقصد صرف دا دی چې تاسو په سکرین کوم نمبر ښکاري دا زما نمبر نه دی، دا د دغې جومات ته امام نمبر دی. د ده سره تاسو رابطه کولی شئ. ویلچیر په څو قیمت یې که څوک چې د اوس دس لري او د دغې امام سره رابطه وکړي، دغه روپۍ که ورته څوک پیسې وغیره به دغې ورته سینډ کوي. نو باقاعده هغه له چې به کله ویلچیر یا څه چا واغېستو انشاءالله زه به بله ویډیو هم جوړوم، ځکه د ډېرو خلکو سره به مرستې کړي. خدای یو بابا دی، نو که دی زموږ د دې لږ ویډیو په مدد باندې چاته څوک مهربانه شي او دته د ویلچیر یا کرسۍ یا ګاډۍ وغیره دا ورته واخلي نو ډېره زیاته مننه به وي. او که کوم ملګري وس دس نه لري یا دا ویډیو ګوري نو کوشش دا وکړي چې ویډیو سره شیر کړي. انشاءالله ستاسو په یو شیر باندې به کیدای شي داسې یو کس وي چې یاره راپاس یو په دې نمبر رابطه وکړي او دغې بابا ته دا پیسې یا دغې جومات امام ته سینډ کړي او ولېږي او دغې بابا دا کار پې وشي. انشاءالله موږ ته به هم دعاګانې کوي، تاسو ته به هم کوي.